د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما هیواد خپرونې ته مو آصف شاه عادل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د پکتیکا ولایت د والي ښاغلي ملا عبدالخالق عابد د تیرو 2 میاشتو سفرونه چې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو ته یې ترسره کړي دي غواړو چې د یادو کاري سفرونو لاسته راوړنې او د لرې پرتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې چې مسؤلینو یې ورته د حل ډاډ ورکړی دی له تاسو سره شریکې کړو. هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره واورئ. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. د دغو سفرونو لړۍ د پکتیکا ولایت له ارګون ولسوالۍ څخه پیل شوه چې د پکتیکا له والي سره په خوا کې د بېلابېلو ادارو مسؤلین هم ملګري وو چې د لومړي ځل لپاره یې د ارګون ولسوالۍ د ښاري ماسټر پلان عملي چارې پیل کړې او په جوړو شویو غونډو کې ورته خلکو خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. جناب والي صاحب د مونږ یوازینۍ غوښتنه چې ټول ځوانان یې غواړي، مشران یې غواړي، هغه د ورګون د ماسټر پلان د تطبیق مسله ده او دا جدي غواړو، د څخه غواړو یې دا مو حق ده در سره او دا به راته کوې. ته مو هم مشر یې، ته مو هم د منطقې یو مسؤل یې، هم ځوان یې، هم د علماو د جملو څخه یې، نو دغه به په کومه طریقه کېږي، څومره انرژي چې لرې په موږ باندې چې څومره کېږي دا به کوو. د ورګون ماسټر پلان در څخه غواړو دا به عملي کوې. که دغه وعدې موږ سره مخکې شوي وې خو چون نن د عملي کولو وخت دی چې عملي شي. د تعلیم په باره کې د ښو استادانو ګمارل تر څو چې وکړای شو چې موږ اساسي علم په مخ لاړ شي د هغه دپاره مثال د توجه غواړو. او دومه خبره د صحت عامې چې څنګه د ورګون ولسوالۍ د لاسو ولسوالۍ مرکزي نقطه ده موږ 25 بستري شفاخانه لرو خو هیڅ د اوسېدلو امکان نشته، د ډاکټرانو د کمپیوټیک امکان نشته. دا ورڅخه غواړو چې 15 بستریز شفاخانه منظوره شوې ده د هغو د اساسي د بنیاد شولو دپاره چې په ماسټر پلان کې هغه اساسي نقطه موجوده ده. د ده همکاري د دوی څخه غواړو. امیرالمؤمنین حفظه الله په امر باندې راغلیم. زه غواړم چې دې ولسونو ته د پکتیکا مظلوم مجاهد پرور ملت ته خدمت وکم او د دوی په مابین کې که څه ناخوالې وي هغه ورکړم. د دې دپاره نه یم راغلی چې دلته زه یو امتیاز واخلم، د دې دپاره نه یم راغلی چې زه د پکتیکا ولایت څخه نه یوه پلنډه وتړم. یوازینی مې هدف د الله جل جلاله رضا او ستاسو خدمت دی. د نن ورځې د موږ د والي صاحب په مشرۍ کې، د والي صاحب محترم په شتون کې، د اکثر ادارو د رئیسانو په شتون کې دلته د موږ د راتګ موخه یا هدف دا و چې د ورګون د ولسوالۍ دپاره چې کوم ماسټر پلان جوړ سوی و او د هغه قومو د اصرار په بنا باندې او د موږ د خپل مسؤلیت په هدف په بنا باندې د هغې دپاره موږ سفر ورګون ته درلودی او دلته مو نن عملا د ماسټر پلان افتتاح وکوله او پټۍ مو پرې کړه. د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، په ښکلې اسلامي مینه وطن آبادوو. دغه رسمي سفر دا ځل خیرکوټ ولسوالۍ ته ترسره شو چې ولایتي رهبري ځایي اوسیدونکو ته په روغتیایي، زراعتي او نورو اړینو برخو کې د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. هغه سوپر پاور چې امریکا او اروپا ټولنه دا ټول د دوی په هغه سیاسي جوابو کې لاجوابه پیدا پاته شوي دي. دوی ته لاجوابه په هر مقام او په هر محل کې پاته شوي دي. دوی نشي کولای چې د قطر هغه مادیات عملي کړي په افغانستان کې. دوی نن په خپلو موادو کې ضعیف او کمزوري راغلي دي. اسلامي امارت الحمدلله ټولې کړنې په ځای او هغه د شرعي نظام سره برابرې دي. تاسې وطن کې شریعت راغلی، امارت راغلی، امنیت راغلی ده، سوکالي راغلی ده،
د دین غمخواره راغلي دي، یتیمانو غمخواره راغلي دي، د مدرسو غمخواره راغلي دي، مکتبونه جوړیږي، مدرسې جوړیږي، روزنتونونه جوړیږي. د ما او تا د بچیانو غم ورسره ده، د ما او تا د بچیانو د تعلیم او د تربیې د دین او د اسلام غم ورسره ده. راسئ چې موږ تاسې هم د دې وطن خدمت وکړو. موږ راغلي یو چې پر دې ولسونو باندې پوښتنه وکړو او د دوی مشکلات واورو او پر د خپلو سپین ږیرو پوښتنه وکړو، پر خپلو علماو پوښتنه وکړو، د شهیدانو پر وارثانو پوښتنه وکړو، پر ځوانانو پوښتنه وکړو، د خپل ولسوالۍ پر مسؤلینو پوښتنه وکړو چې کم مشکلات لري، څه ارزو لري، زموږ په وس کې ده او که نه ده، او یا لارښوونه ورته وکړو یا د دوی څه ښه مشوره وغواړو. د دې دپاره راغلي یو. موږ سږ کال د خیرکوټ ولسوالۍ دپاره د شیدو د مستو د کوچو دپاره د پروسس یو غټه پروژه په کار اچولې ده. هغه یو پروژه چې د ټول څومره څوک شیدې غواړي پروسس یې کړي، بازار ته وړاندې کړي، څوک کوچ غواړي بازار ته وړاندې کړي، څوک غواړي مستې بازار ته وړاندې کړي. په دې باره کار کې موږ نه درته کېناستې. د خیرکوټ د ولسوالۍ چې د زون په سطحه او تقریبا 11 ولسوالۍ تیر تړاو لري تر دغه ولسوالۍ پورې، دا نن اولنۍ خبره او د دې اولنۍ زړه ده چې موږ واورېدله د والي صاحب مبارک په مخ کې چې دوی د ماسټر پلان پوښتنه وکوله، چونکې تر اوسه انسان هم ماسټر پلان پوښتنه ده وروړی. موږ چې دا کومې هلې ځلې کړې دا مو د خپل مسؤلیت په بنا کړې دي، یا مو هیئت دلته را تبدیل کړی، یا موږ راغلي یو، یا مو دلته تکلیف کړی، زحمت مو کړی، توپوګرافي سروې هم ترسره کړې. دا مو الحمدلله د خپل مسؤلیت له مخې کړې دي او خپل مسؤلیت یې بولو، خامخا به موږ دا مسؤلیت ترسره کوو. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. حکومتي مسؤلین لا هم په سفر دي چې شیخ العباد ولسوالۍ ته په ورتګ یې په یاده ولسوالۍ کې د یو چک ډیم د بنسټ ډبرې ښودو ترڅنګ د یوې دیني مدرسې د پرانیستې مراسم هم ترسره کړل. د دې ولسوالۍ د شیخ العباد ولسوالۍ د چک ډم د افتتاح لپاره راغلي یو چې دغه چک ډم د دې ولسونو دپاره ډېر مفید او انشاءالله ډېر ارزښتناک دی. الله پاک دې د مسؤلینو ته خیر ورکړي، زموږ د امارت مشرانو ته دې الله اجر ورکړي چې په دې مظلوم ملت باندې زړهسوی کړی دی. 12 میلیونه څه بعد څه اضافه دا روپۍ بودیجه ورکړې ده او د دې چک ډم ارتفاع به 10 متره وي او د دې بر به 50 متره وي او د دې اوږدوالی به 160 متره وي. دا به دې ولسونو ته انشاءالله د فایدې او د مفاد او د کښتونو د وچکلۍ د ختمولو لپاره یو ذریعه وي. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی اړتیا یې د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل دپاره مو دا ساحه مشخص کړې ده. بل په دې ساحه کې په دغه لاندې کلیو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه چې موږ انتخاب کړې ده چې موږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده او دایمي اوبه دغه ساحه لري. نو په عموم کې مقصد د موږ هدف له دې نه دا ده چې هغه د سیلاب د تخریباتو مخنیوی په دې باندې وکړو، د ځمکې لاندې اوبه ور باندې تقویه کړو او په ضمن کې له دې نه د زراعت فارم په دغه لاندې ساحه کې خلک ورنه استفاده وکړي. لس جریبه کې ځکه راکا او دا مهم ځکه او داسې مهم ځای کې چې هغه ډیره ګرانه ده د ځکه د بازار له څنګه دا یې موږ ته وقف کا. دا د ولس همکاري ده، د موږ همکاري دا ده چې موږ به انشاءالله العزیز کله چې مدرسه جوړه کړې ده نور به هم کوشش درته کوو چې ښه استادان پیدا کړو، درته د تاسې بچیان د تاسې ورونه په دې مدرسه کې وروزو. د مدارسو سره د مساجدو سره د مکاتیبو سره پوره همکاري وکړئ. پرون د ټوپک جهاد و، نن د قلم جهاد شروع وکړئ. په دغه لیرو پرتو سیمو کې د تعلیم اشد ضرورت دی. تاسو خپل بچي مکتبونو ته ورولېږئ، تاسو خپل بچي مدرسو ته ورولېږئ، تاسو خپل بچي دارالحفاظونو ته ورولېږئ د دې لپاره چې افغانستان مؤمن مسلمان ملت دی، په اسلام باندې سمبال پاتې شي. د دې لپاره دا زموږ د جهاد سبب هم
وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه عینې د محبت پر دیوالونو ټینګو ولې اسلامي مینه وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو. دغه ستړی مزل د ازل د پکتیکا ځایي مسؤلینو د زیړوک ګیان او نکې ولسوالۍ ته وکړ او د یاد سفر په ترڅ کې د زیړوک او خوست ترمنځ د تنګي په نوم تر سپیرې ولسوالۍ پورې د رغېدونکي سړک له چارو هم لیدنه وکړه او ترڅنګ یې په یادو ولسوالیو کې ولسونو ته د تعلیمي پرمختیایي او نورو ټولنیزو ستونزو په برخه کې د حل ډاډ ورکړ. زیړوک ولسوالۍ ته خو چې موږ راغلي یو هغه د خپلو ولسونو سره ملاقاتونه کوو، د هغو ستونزو اورو او د هغو مشکلاتو ته رسیدګي کوو او کوشش کوو چې د دوی ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوو. او تنګي ساحې ته چې راغلي یو هغه د دې دپاره چې دا سړک وګورو چې کار یې څونه سوی دی څونه پاته دی. دا تقریبا 4 کیلومتره لار ده د خوست څخه بیا تر دغه پورې ورګونه پورې، نو تقریبا هغه سخته ساحه یې دا تنګی دی چې په دې کې 10 کیلومتره سړک تقریبا جوړ شوی دی او 6 کیلومتره پاته دی. نو د دغه سړک د پروګرام مو راخیستی دی چې دا وګورو چې دا څونه مصارف غواړي، په څونه وخت کې باید وشي او په کومه طریقه یې وکړو. په دغه کار باندې دلته تنګي ساحې ته راغلي. د دې سړک تقریبا 10 میاشتې شاوخوا کېږي چې مخکې کار شروع شوی و. 10 کیلومتره کارونه مثلا خلاص شوي دي چې هغه مثلا پرې شوی ده او لاره یې مثلا اوس برابره ده. پاتې 6 کیلومتره ده. د هغوی دپاره موږ اوس راغلي یو چې د هغوی دپاره مثلا د ښه کیفیت د کار دپاره مثلا نظارت وکړو چې کارونه ښه برابر وي او ښه کیفیت باندې جوړه شي. د هغوی د نظارت لپاره راغلي یو انشاءالله او خلکو ته ولس ته اطمینان ورکوو. نو که دومره ووایو چې دلته مثلا دغه کټینګ چې ده ډېر سخته او برخه زیاته ده، غټه ده، غر جګ ده، نو په تر 9 میاشتو انشاءالله کارونه به د 6 کیلومتره خلاص شي. شول خو ډېره مننه از نشه میگه دا سړک د جوړ کو سراتری کو یم مخته خو بخي په جران شو پتلاوس موټر پتلای شي. سړک په بلدو سره ډېر زیات خوشاله یو چې دا نه که د خلکو مشکلات به ډېر زیات حل شي او ډېر حل کېږي، حل شوي هم دي. خدای دې وکړي چې دغه سړک ډېر په اساسي او معیاري بڼه باندې جوړ شي چې خلکو ته اسانتیا راولي او خلک د مشکلاتو نه خلاص شي. مشکلات به زموږ راکم شي، هغه که د تذکیرو په برخه کې دي که نور ملکي بخشونه دي، ډېر زیات مشکلات به مو کم شي او ډېر د خلکو اسانتیا به ورسره رامنځته شي. دا چې اداري ودانۍ جوړه شوه ډېر زیات ورته خوشحاله یو. د تشکیل زیاتوالی داسې مکاتب ښوونځي موږ لرو چې هلته د ښوونکي د نشتوالي له امله بند پاتې دي. بل د ګیان ولسوالۍ د مساجدو جوړول تقریبا په هر ځای کې په هر کلي کې مساجد چې دي دا مکمل تخریب شوي دي زلزلې له امله. نو دې لپاره د والي صاحب نه موږ غوښتنه لرو چې مساجدو ته دیني مساجدو ته توجه وکړي. دا حکومت ستاسې دی، دا د ملت حکومت دی، دا ملت مجاهد دی. یوازنی دغه طالب ته مه ګوره چې دغه توپک ورڅخه دی نو دا مجاهد دی. دا ستا خادم ستا پیرودار دی. ملت مجاهد خو ته یې، ملت ستا په جهاد باندې زه قایل یم، ستا په غیرت او شهامت زه قایل یم. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. دا سفر لا پای ته نه دی رسېدلی. د سروزي ولسوالۍ ته په ورتګ هم مسؤلین د خلکو له ښه راغلاست سره مخ شول او ویل چې د اسلامي امارت په راتګ یې د هیواد آبادۍ ته هیلهمندي زیاته شوې. امارت دومره کارونه کوي چې سړی حیران سي، خو د دغه کار او د خدمت خواهش ټول نسونه لري. دغه د شهیدانو کور هم
غوښتنې لري. دغه ولس دا ولسوالي د معارف بخش کې مشکلات لري او دا مشکلات د والي صاحب په مجلس کې تر وزارت تر دا ټول شریک شوي دي. د صحت بخش کې هم مشکلات شته. غالبا دا شل کال کې موږ داسې هغه نه ولیدل کنه چې نن خپل والي دلته راځي. والي به چیرې پیدا کېده کنه والي ملاقات به چیرې کېده. نن الحمدلله د موږ تاسو شکایتونه دلته اوري. نه الله دې موږ ته توفیق راکړي دی تاسو کو موږ هم دا ورسره وعده ده ټول به ان شاء الله وعده په مال او په جان باندې چې امارت اسلامي به موږ تقویه کوو او دغه سره به چې ولاړ ځوان هغه کشر چې د الله جل جلاله په دین پوه سي په شریعت محمدي پوه سي په سواد او تعلیم پوه سي هغه بیا نه پلار به عزت کوي نه جامعه به عزت کوي نه ملک او منطقه به عزت کوي. د خپلو بچانو د تعلیم کوشش وکړي تر څو چې زموږ وس وي موږ به هم درسره کوو. دا وس خامخا یې درسره کوو. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونې وخت دی. د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا د پکتیکا ولایت ښاغلي والي ملا عبدالخالق عابد او نورو اداري مسؤلینو کاري سفر چې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو ته د خلکو د ستونزو اورېدو په موخه ترسره کړی و چې د حل لارې چارې ورته ولټوي او هلته هیوادوالو ته د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي. تر بیا مو لوی رب جل جلاله مل ښه وخت ولرئ.